د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست په هڅو او د افغان ملي بشري مرستو بنسټ لخوا 203 تنه بېوزلو غریبو کونډو او د یتیمانو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست او دغه بنسټ مسؤلین وایي چې فی کورنۍ ته یوه بوجۍ 5 کیلویي اوړه 15 لیټره وړي او 1500 افغانۍ نغدې ورکړل شوې. په دې ټول د شلو کلو انقلاب کې چې دا کوم ځپل شوي دي نو تقریبا په سلو کې موږ تقریبا 80% د کونډې یتیمان لرو نو او د ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي او موږ انشاءالله په ټولو مؤسساتو باندې هم غږ کړی دی چې انشاءالله دوی به وخت په وخت باندې دوی سره خپل لازمي مرستې وکړي خپله هڅې په دې حق کې ونه سپموي. نو نن زمونږ برنامه چې ده په ننګرهار ولایت کې 203 کورنیو سره لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ د خوراکي توکو مرسته وکړه چې په دې کې غوړي شامل دي اوړه شامل دي او دوی سره نغد مرستې کیږي د ترڅنګ مرسته اخیستونکي بیا په ورکړل شوې مرسته خوښ دي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست او مرستندویه ادارو په مننې سره وایي که مالداره د بېوزلو لاسنیوی وکړي نو تر ډیره به د بېوزلۍ کچه راټیټه شي. محمد یوسف په کامې ولسوالۍ سادي اوسېدونکی کې دا مرستې بس خدای دې ورسره ښه وکړي نورې مرستې ته ضرورت لرو چې راسره وکړي. دې خیریه موسسې نه موږ ډېره مننه کوو. الله پاک دې د دوی په مال او حال او عمر کې برکت واچوي ځکه په دې ملک کې ډېر سختي ده او ډېر تعاون ته ضرورت دی. مننه کوم د دې خلکو نه چې موږ سره مرسته وکړله. زه خپله اطمینان لرم. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ د جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د بېلابېلو ادارو له لوري سلګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کیږي.